د اشتیاق صاحب زما په خیال چې نه دي اورېدلي دلته خو هر سړي دا خبره کړې چې دې خبرې سره زموږ اتفاق دی تاسو به چا نه وي کړي دا خبره مطلب چا نه ده کړې او تاسو به صحیح اورېدلي نه وي کېدای شي د سپیکر دا آوازونه ښه نه وي او راتلونکي ویناوال ته بلنه ورکوم علیزر خان علي صاحب ته چې راشي خپل شعر یا خبرې ډېر په لنډو کې راوړي. شروع کوم په نامه د لوی مهربان خدای چې د واړو مخلوقاتو رب دی. د ډاکټر خان تحریک محترم ملګرو ته اول هرکلی وم او بیا په دې غونډه کې ناستو پوهانو ادیبانو او شاعرانو ملګرو السلام علیکم. د ډاکټر خان تحریک ډیره مننه او ډیره ستاینه د وړ کار کړی دی چې داسې یوه غونډه جوړه کړه چې د ژبې په حواله باندې دلته موږ راشو او غور وکړو چې موږ سره څه کېږي او یا سره روان دي. دا وروستو په دې بینر چې لیکلي دي چې انګریزي نصاب ژبه جوړول خرطوب نه دی. نورونو ټیک ته زمونږ ستا په نظر کې به یي خو چې چا کړی دی نو هغې ډېر د هوښیارۍ کار کړی دی. هغې ډېر په ساینټیفک طریقه او ډېر په شعوري توګه باندې دا کوشش کړی دا د هغې خرطوب نه دی. دا خو که هغې په نادانۍ کړی وی یا یې په بې شعورۍ کړی وی یا یې چې تپهیره کړی وی نو بیا به اوس نه دی. نو ډېرو ملګرو خبرې وکړې د ژبې په حواله باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې خو زه ستاسو فام د هغه جنۍ هغه ماشومه هغه وړه کوکۍ چې وه منیبه هغې وی چې د ژبې د حق ګټلو دپاره به د اختیار ضرورت وي. نو زما خیال دی چې مونډ هم دقه دی چې څو پورې اختیار نه وي نو د ژبې حق ګټل چې کوم دی نو دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده. دا موږ سره چې څه کېږي دا خو په سیاسي توګه باندې کېږي که نه دا چې چا کړي دی هغې سره اختیار دی که نه او زموږ نه ځکه تروړي چې موږ سره اختیار نشته دی. زموږ مثال خو د نشیانو دی نشیانو سره خو چې څوک څنګه کوي نو بس او که په ببرې خېږي او که په کتې خېږي. نو د دې دپاره ضروره د سیاسي واک اختیار اخیستلو ضرورت وي او دا حقیقت دی چې د پښتنو ټول حقونه چې دي نو د دې چابي د ژبې د حق په ګټلو کې ده او چې کله هم دغه دروازه کلاو شو نو دننه بیا نور خوندي حقونه چې کوم دی هغه موږ رایستی شو. نو د دې د ژبې په حواله باندې دا یو د دې نه به یو تحریک جوړول غواړي دا به چې کوم دی تر ځانه ساتل نه غواړي دا به تر شاعر او ادیبه پورې ساتل نه غواړي دا به عوامو ته ایستل غواړي او عوام به په دې خبره باندې پوهه کول غواړي چې چیروره که چېرې دا ژبه درنه دا ماته ګوډه ژبه اوس د سره پاتې که دا د نه ورکه شوه نو بس په روکېدو وي او د دنیا د نقشې نه به یو لوی قوم په روکېدو والی دی. ځکه چې شماره موږ سره پښتو کې نشته د ورځو هغه نومونه موږ له په پښتو کې نه راځي. مور پلار ممي ډیډي امي ابو چچي پوپي دغه راته راغلي لکه موږ سره پاتې څه دي دا دی او هغه دغه بس دغه موږ سره په پښتو کې پاتې دي. نو د دې په حواله به ډېر زیات د حساسیت نه کار اخیستل غواړي لکه څنګه چې بنګالیانو اخیستی وو لکه څنګه چې سندیانو اخیستی وو. تاسو یقین وساتئ ما په دې کراچۍ کې ډېر وخت تېر کړی دی چې د جنا هسپتال کې ډاکټرانو ملګرو زمونږ دغه شان په ایجوکیشن کې هم د سندیانو استادانو زمونږ ورسره ګپ شپ وو چې موږ به لاړو یو MBBS ډاکټر مخې ته به رسېنده کاوش اخبار پروت و. زه به دومره وپس کېدم چې ما به هغې ته وکتل که نه چې څومره د افسوس خبره ده چې موږ چې کوم دی نو یو عام سړی او یو شاعر او ادیب هم پښتو اخبار نه اخلي او یقین وساتئ چې د اخبار جهان په شان د هغې 18 داسې یو میګزین راوځي او 14-15 د سندۍ اخبارونه وځي. نو د دې ژبې د ګټلو دپاره ضروره دا به داسې کول غواړي چې د دې نه به یو تحریک جوړول غواړي او دا چې کوم زمونږ خو یو خو دا دی چې پښتنو کې چې کوم دی د هر نسل پارټي دلته کې موجود ده چې کوم یو نسل لګن د هغې پارټي او د هغې بیرغ دلته کې لیدلی شي نو هغې سره به هم خبره کو دا تحریک دی ورسره میلاو شي موږ به هم در سره شي خو اول به دا یو لوی تحریک کوو او په دې به دا زور راوړو چې وروره دا ژبه خو ستاسو هم ده زمونږ هم ده تاسو یې ولې په روکاوي پسې راغوستې ده. که چېرې تاسو خپل کام ژوندی ساتل غواړئ
او ترقي کول غواړي نو دا خو په ژبه کې کېږي، په پردۍ ژبه کې هېڅوک هم ترقي نشي کولی. ځکه چې زمونږ ماشوم سکول ته راشي نو اول خو هغه 3 ژبې زده کوي، نو 3 ژبې چې هغه زده کوي نو بس په هغې کې د هغه عمر تېر شي او د هغه نه هېڅ هم جوړ نه شي. نو دا ډېر یو فکري نشست دی، د دې نه به ګټه پورته کوو او ځان به له غوري کوو، خبرې به نه کوو، عمل به غواړي. نور دا مشران ناست دي بل دی به پرې مکمله خبره کوي، خو که چېرې دا دی خو انګریزی ته اړو که چینی ته هم وړی په ما ځکه څه فرق نه پرېوځي چې پښتو نه یې خو نه دی اړولی خو د بلې ژبې نه اړولی. ډېره ډېره مننه.